بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، ستاسې د روغتیا په هیله دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم. د 12 ټولګي کیمیا مضمون 5 فصل پیلوو چې د دې فصل موضوعات د الکینونو او الکاینونو څخه بحث کیږي. مخکې د دې چې زه د الکینونو او الکاینونو په اړه خبرې وکړم، یوه یادوري د تیر فصل چې څلورم څپرکی وه موږ تاسو ته تشریح کړ. په تیر فصل کې موږ الکانونه او سایکل الکانونه مطالعه کړل چې الکانونه مو ویل مشبوع هایدروکاربنونه دي چې د sp3 هایبریدیزیشن په واسطه یو بل سره تعامل کوي او همدارنګه د پارافین په نامه یادیږي. د پارافین په نامه ځکه یادیږي چې دی دغه مرکبات کیمیاوي فعالیت کم دي، یعنې لږ تعامل کوي. یعنې پارافین په دې معنی چې لږ میل لرونکي دي تعامل لپاره دي. همدارنګه موږ د الکانونو هغه لومړی نماینده میتان مطالعه کړل، د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص. همدارنګه د سایکل الکانونو په اړه بحث درلوده چې د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص هم مطالعه کړل. نو خدای دې وکړي چې هغه موضوعات مو زده کړي وي. کوم تمرین چې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکړی وه، خدای دې کړي چې هغه مو هم حل کړي وي او خپل کتابچو کې مو یادداشت کړي وي. راځو موږ ننني درس ته. زموږ ننني درس موضوع الکینونه دي. په الکینونو کې موږ د الکینونو جوړښت، نوم ایښودنه او همدارنګه د الکینونو ایزومیري په اړه خبرې کوو چې دا زموږ 28م لوست دی. ستاسې کتاب کې 23مه صفحه 23م مخ کې عنوان ورکړل شوی دی. زموږ د دې درس نه موخې څه دي، په کوم هدف موږ غواړو دا درس تاسو ته تشریح کړو. یعنې موږ توقع لرو چې تاسې د درس په پایله کې د الکینونو جوړښت په اړه وپوهیږئ، همدارنګه د الکینونو نوم ایښودنه او ایزومیري باندې پوه شئ. تاسې پوهیږئ چې الکینونه د غیر مشبوع هایدروکاربنو څخه دي. دی په دوه برخو ویشل شوي وو. هغه په سر کې مونږ تاسو ته تشریح کړي وو چې یو الکینونه وو او بل الکاینونه. زموږ اوسنی درس د الکینونو په اړه دی. الکینونه کوم مواد دي؟ موږ تاسو ته ویل چې الکینونه غیر مشبوع هایدروکاربنونو د جملې څخه دي. د ایتلین سلسلې په نوم هم یادیږي. د ایتلین سلسلې په نوم هم یادیږي په دې خاطر چې ایتلین د دوی لومړنی مرکب دی. همدارنګه د دوی هغه عمومي فرمول چې دی CnH2n دی. دلته n غټ او مساوي د 2 سره دی. یعنې د n یا د کاربونونو تعداد د 2 څخه شروع کیږي تر نورو، یعنې د n په اندازه باندې د کاربونونو تعداد زیاتیږي. د دوی په نوم ایښودنه کې د ای وروستاړی راځي. یعنې تاسې د الکانونو په بحث کې نوم ایښودنه کې ویلي وو چې الکانونه په ANE وروستاړی باندې ختمیږي او الکینونه د ENE په وروستاړي. الکینونه خپل ترکیب کې دوه ګونې اړیکه لري، لکه ایتلین چې زه تاسو ته رسم کړم. ایتلین دوه ګونې اړیکه لري د کاربن او کاربن ترمنځ، چې دغه یوه اړیکه د سګما اړیکه ده، بله اړیکه د پای اړیکه. یعنې د الکینونو جوړښت یا هایبریدیشن چې دی sp2 هایبرید دی. د دوی هغه فضایي شکل چې دی مثلثي دی او کوم زاویه ولانسي زاویه چې دوی جوړوي 160 درجې ده.
که چیرې موږ دلته د ایتلین د کاربن او کاربن اړیکې په اړه خبرې وکړو. د دې اوږدوالی 140 پیکومتره دی. همدارنګه د کاربن او هایدروجن د رابطې اوږدوالی 110 پیکومتره دی. الکینونه په نفت کې کم پیدا کیږي، کیمیایي فعالیت یې زیات دی، کیمیایي فعالیت یې د الکانونو په نسبت زیات دی. په دې خاطر چې دلته د پای اړیکه شتون لري. پای اړیکه نسبتا د سګما اړیکې څخه ضعیفه ده. همدغه سبب ګرځي چې الکانونو فعالیت زیات وي او دوی کولی شي جمعي تعامل هم ترسره کړي. الکانونو جمعي تعامل نشو ترسره کولی، خو الکینونه جمعي تعامل هم ترسره کولی شي. د الکینونو په منځ کې د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه ده، یعنې یوه دوه ګونې اړیکې لري. ځینې وخت دوه درې هم کیدلی شي چې د کاربنونو ترمنځ دوه ګونې اړیکې یا درې دوه ګونې اړیکې هم شتون ولري. د الکانونو نوم ایښودنه د الکینونو نوم ایښودنه د الکینونو نوم ایښودنه هم د الکانونو په څېر ده. په الکانونو کې موږ په نوم ایښودنه کې لومړی اوږد زنځیر انتخابوو، بیا مو شمیره ورکوله. شمیره هم د هغه طرف نه شروع کول چې هلته باقي نه وه. همدارنګه په الکینونو کې هم موږ په نوم ایښودنه کې د هغه کړنلاره چې د الکانونو په نوم ایښودنه کې د آیوپاک په طریقه باندې په نظر کې نیوله، هغه دلته هم نیسو. د الکینونو نوم ایښودنه لومړی سر کې موږ اوږد زنځیر انتخابوو. یا اوږد زنځیر ټاکو او شماره ګذاري یا شماره چې لیکو د کاربن په سر د هغه طرفه شروع کیږي چې د هغه طرفه شروع یا پیل کیږي چې دوه ګونې اړیکه نږدې وي. دوه ګونې اړیکه نږدې وي. بل هغه کاربنونه چې تعویض پکې شوی، یعنی هایدروجن د الکایل سره تعویض شوی یا بله بقیه پرې نصب شوي، د هغوی د کاربنونو شمیر د 1 2 3 او همدارنګه د بقیو هغه نوم د انګلیسي الفبا تورو په اساس لیکو. یعنی هغه کاربنونه چې تعویض یا بقیه لري، د 1 2 3 او همدارنګه د بقیو نوم د انګلیسي الفبا په تورو د انګلیسي الفبا تورو په اساس لیکل کیږي. بل د زنځیر نوم او په آخر کې د ENE روستاړی لیکل کیږي. مخکې دې چې د روستاړی ولیکل شي، یعنې د هغه د کاربنونو د زنځیر نوم، هلته د کوم کاربن شمیره چې هلته دوه ګونې اړیکه راغلی، یعنې د هغه کاربن شمیره یا نوم چې دوه ګونې
اړیکه راغلې لیکل کېږي. یعنې د القینونو نومایښودنه کې موږ لومړی اوږد زنځیر انتخابوو او دغه شماره ګذاري د هغه طرف نه شروع کوو چې هلته دوه ګونې اړیکې نږدې وي او بل د کاربونونو هغه تعویضونو تعویض یا د بقیې نوم د 1 2 3 او همدارنګه د انګلیسي الفبا تورو په اساس لیکو او وروسته د زنځیر نوم چې کوم زنځیر دی یعنې څو کاربونه دي پکې د هغه نوم او په آخر کې پاسوان یا وروستاړی د ای ان ای وروستاړي سره لیکو او د کاربون نوم چې دوه ګونې اړیکه نږدې ده. د مثال په ډول زه څو مثاله تاسو ته کار کوم. که چیرې موږ یو مرکب ولرو CH3 CH دوه ګونې رابطه CH3 موږ په القینونو کې ستاسو کتاب کې یوازې ایپا طریقه راغلی خو موږ په څو طریقو باندې نومایښودنه کولی شو. تاسې ګورئ دوه ګونې اړیکه د دویم کاربن نه شروع کېږي. د دې طرف هم که شماره ګذاري وکړم او د دې طرف هم تاسې پوهېږي چې د دویم کاربن کې راځي. نو اوږد زنځیر همدا دی، دوه ګونې اړیکه دلته شتون لري. نو دلته لیکلی شو چې دوه بیوتین. اوږد زنځیر مو انتخاب کړه، شماره ګذاري مو وکړه، د کاربن نوم مو ذکر کړه چې دوه ګونې اړیکه پرې شروع کېږي. دویم کاربن کې زموږ دوه ګونې اړیکه ده چې موږ ورته دوه بیوتین لیکو. یا که چیرې زه همدغه فرمول ولیکم اوږد زنځیر مستقیم دی، مشکل نه لري، انتخاب شوی. نوم شماره ګذاري د هغه کاربن نه شروع کوو چې هلته هغه طرف دوه ګونې اړیکه نږدې وي. دلته هم اختیار درلوده که د ده طرفه مو شروع کړی وی او د دې طرفه هم، خو دلته شماره د ښي طرف نه شروع کوو ځکه دوه ګونې اړیکې دلته نږدې ده. نو دلته لیکلی شو چې یو بیوتي. که چیرې مثلا د اشتقاقي طریقې په اساس هم موږ دته نوم ورکو، نو دغه هسته په نظر کې نیسو، دې طرف تعویضونه یعنې لیکلی شو چې دای میتایل ایتلین او همدارنګه ایتایل ایتلین، یعنې په هغه طریقه باندې هم موږ نومایښودنه کولی شو. که چیرې مثلا موږ ولرو CH دوه رابطه CH دوه CH درې دلته CH3 ولرو. تاسې دلته وینئ چې اوږد زنځیر انتخابوو، بیا شماره ګذاري شماره ورکوو ورته او دلته موږ یو تعویض لرو. په دې دوه مثالونو کې هم تعویض نه درلود، یعنې بقیه مو نه درلود. دلته د القایل میتایل یوه بقیه لرو. نو که چیرې شماره ګذاري کوو د دې طرفه یې کوو ځکه دوه ګونې اړیکه دلته نږدې ده، یو دوه درې څلور. اوږد زنځیر انتخاب شو او د ده نومایښودنه کې داسې لیکو چې دوه میتایل یو بیوتین. دا وه د دوی هغه نومایښودنه. همدارنګه موږ ډېر مثالونه هم کولی شو په همدې طریق هغه کوم تشریح چې نومایښودنه کې موږ باید مراعات کړو د هغې په مراعاتولو سره کولی شو چې نورو مرکباتو ته هم نوم ورکوي. موږ راځو بل بحث د القینونو ته چې هغه ایزومیري ده. ایزومیري ده، القینونه دوه ډوله ایزومیري لري چې یو د دوه ګونې اړیکې موقعیت دی او بل فضایي ایزومیري.
دوه ګونې اړیکې موقعیت چې موږ په نظر کې نیسو هغه لومړی مثالونه چې موږ تاسو ته کار وکړل دواړه بیوتان وو، یعنی په دې کې هم بیا مثال لیکم CH3 CH رابطه CH3 موږ د دوه ګونې اړیکې د موقعیت په اساس کولی شو دلته ایزومیري ورکړو، یعنې 1 2 3 4 دلته لیکو دوه بیوتي. که چیرې دغه اړیکه دلته وي لیکو چې CH3 CH2 CH رابطه CH2 یعنی اوږد زنځیر شماره ګذاري یا نمبر لیکنه د هغه طرفه چې دوه ګونې اړیکې نږدې وي. دلته لیکو چې یو بیوتي. دا ایزومیري وه د دوه ګونې رابطې موقعیت په اساس. موږ فضایي ایزومیري هم لرو. که چیرې موږ داسې یو مرکب ولرو فضایي ایزومیري کې موږ دوه ډول ایزومیري لرو، یو سیس یو ترانس. که چیرې موږ دغه دوه ګونې رابطې باندې داسې یو خط وباسو، که چیرې دواړه بقیې یو طرف وي نو هغه سیس ده، یعنې دته ویلی شو چې سیس د زید سمبول هم ورکول شوی. دوه ګونې اړیکه دلته ده دوه بیوتي. او که چیرې دغه باقیه یوه پاس د خط وي یوه لاندې د خط نه وي نو هغه بیا ترانس ایزومیري ده، یعنې که چیرې زه دلته هایدروجن ولیکم دلته هغه باقیه نو دلته لیکم چې ترانس یا ای سمبول ورته ورکړل شوی دوه بیوتي. دا فضایي ایزومیري وي، د سیس او ترانس ایزومیري په نامه هم یادیږي. همدارنګه د دوه ګونې اړیکې د موقعیت په اساس هم ایزومیري کیږي. په دې درس کې موږ الکینونه ولوستل، د الکینونو جوړښت او د الکینونو نوم ایښودنه او همدارنګه د الکینونو ایزومیري په اړه مو خبرې وکړې. خدای دې وکړي چې څه مو ځینې زده کړي وي. ستاسې د کورنۍ دندې دپاره زه یو مرکب لیکم، د هغوی نوم ایښودنه تاسو وکړئ تر څو چې زموږ دغه درس تاسو ته ښه ذهن نشین شي. د ده نوم ایښودنه وکړئ. دا یو سوال دی. بل تاسې د دغه دوه مثالونو نوم ایښودنه وکړئ د کورنۍ دندې په لپاره. خپل کتابچو کې یادداشت کړئ. نو دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.